الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. صدق الله العظيم. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو خويندو ورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نننی موضوع کې غواړم چې د ټولنیزو آدابو څخه هغه عالی او رفیع ادب چې مونږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان او د اسلام سپیشلی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ښودلی هغه په لنډو الفاظو کې بیان کړم. دا داسې یو ټولنیز ادب دی چې په انسانانو کې د باور او یو بل باندې د اعتماد او د اطمینان سبب ګرځي او یو بل په مقابل کې د انسان د زړه پاکوالي سبب ګرځي او هر انسان د بل څخه د امن احساس کوي. هر انسان دا احساس کوي د بل په مقابل کې چې مقابل طرف ما ته بد نیت نه لري، بد اراده نه لري، ما ته یو دسیسه سازي یا پلانګذاري نه کوي. دغه عالی ادب څه شی دی؟ دا هغه موضوع ده چې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې 3 نفره یو ځای وي 2 نفره دې خپلو کې پټې خبرې نه کوي د دریم نه غیر. یعنی که چیرې 3 انسانان په یو مجلس کې په یو ځای کې سره یو ځای شوي دي، راټول شوي دي، نو دا دریم د نه یوازې کوي چې 2 نفره خپلو منځو کې پټې خبرې کوي او دا دریم انسان ځان ته یوازې پرېږدي. ځکه دغه انسان هر کله چې په مجلس کې یوازې پاتې شو، یوازې پرېښودل شو او 2 نفره خپل مجلس ځان ته کوي، پټې خبرې کوي د هغه نه، نو د هغه په زړه کې به خامخا یو څه بې اعتمادي پیدا کېږي، یو څه ویره به ورته پیدا کېږي، یو څه خوف او شک به ورته خامخا پیدا کېږي. نو په دغه اساس موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لارښوونه کوي چې 3 نفره که چیرې په مجلس کې وي نو 2 نفره دې مناجات یا تناجي نه کوي چې دریم نفر دې ځان څخه نه یوازې کوي. همدغه مبدأ موږ او تاسو ته الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې هم بیانوي. فرمایي انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. ای مؤمنانو تاسو خبردار اوسئ، آگاه اوسئ، نجوا تناجي دا د شیطان عمل دی، یو شیطانی عمل دی او په دې سره شیطان کوشش کوي چې د مسلمانانو زړونه خفه کړي. نو دغه تناجي څه ته وایي؟ تناجي همدا ده چې ما تشریح کړه چې 3 نفره په یو ځای کې سره راټول شوي وي، بیا 2 نفره خپلو کې سره پټې خبرې کوي او دغه دریم انسان ځان څخه جدا کوي. هغه نه پوهیږي چې دغه مجلس کې چې زه هم دوی سره شریک یم دغه 2 نفره څه وایي. آیا دوی زما په خلاف دسیسه جوړوي؟ دوی زما د وژنې اراده لري؟ دوی ما ته د ضرر رسولو اراده لري؟ دوی ولې دغه پټې خبرې کوي چې زه هم ورسره په مجلس کې یم او ما په دې خبرو کې ځان سره نه شریکوي؟ نو الله عز وجل دغه عمل ته شیطانی عمل وایي. د منافقانو دا عادت او خصلت و چې دوی به خپلو کې سره پټې خبرې کولې. هر کله به چې مسلمانان ولیدل نو بیا به د مسلمانانو هغه صادقو مؤمنانو په مقابل کې د هغو په مخامخ به منافقانو خپلو کې یو بل سره پټې خبرې کولې تر څو دغه مؤمنانو په زړونو کې خفګان پیدا شي او شک پیدا شي. واقعا مؤمنانو زړه کې به شک پیدا کېده چې دوی ولې پټې خبرې کوي، څه وایي. همدارنګه یهودانو به دا کار کوو. هر کله به چې دوی ولیده چې یو مسلمان په یو لاره باندې د دوی طرف ته را روان دی یا په یو لاره کې چې یهودان ولاړ دي مسلمان تیریږي، نو بیا به دغه یهودانو خپلو منځونو کې سره پټې خبرې کولې، 2 نفره به سره یو ځای شول تر څو د دغه مسلمان په زړه کې ویره پیدا کړي او شک او تردد پیدا کړي. مسلمان به په خپل ځان ویرېده چې دوی زما د قتل یا د وژنې یا ما ته د یو ضرر رسولو ارادې لري ځکه پټې خبرې کوي. نو بیا به مسلمانانو په هغه لارو باندې تګ نه کوو. نو الله عز وجل دغه آیت موږ او تاسو ته فرمایي چې نجوا او تناجي د شیطان عمل دی تر څو د مؤمنانو په زړونو کې خفګان او ویره او تردد پیدا کړي. مګر بیا الله عز وجل موږ او تاسو ته لارښوونه هم کوي. فرمایي چې ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله.
مګر دغه تناجي او پټې خبرې مسلمانانو ته هیڅ ضرر نه رسوي مګر هغه چې الله عز وجل غوښتلی وي. ځکه مؤمن دی په الله توکل وکړي، په الله باندې د اعتماد وکړي چې دغه انسانانو ضرر ماته نه رسیږي. که چیرې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو ته وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمای اذا کنتم ثلاثه، هر کله چې تاسو درې نفره اوسئ، درې انسانان سره یو ځای شئ، فلا يتناجى اثنان دون آخر، بیا دوه نفره د یوازې پټې خبرې نه کوي د دریم ګړي نه غیر، یا به درې واړه په خبرو کې شریک وي یا به درې واړه خاموش وي، مګر دا کار بیا جواز نه لري، حرام دی چې دوه نفره پټې خبرې کوي او دریم نفر دوی سره په مجلس کې شریک دی. حتی یختلطوا بالناس، تر څو پورې چې دوی نورو خلکو سره یو ځای شي، یا څلورم نفر را حاضر شي دې مجلس ته، یا ډیر نور خلک حاضر شي، یا دوی یو بله ډله کې سره شریک شي، تر څو دغه دریم نفر یوازې پاتې نشي. نو په دغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا علت فرمای من اجل ان ذلك يحزنه، ځکه دغه عمل دغه انسان لره خفه کوي، دغه عمل انسان خفه کوي، انسان په دې عمل باندې خفه کیږي چې دغه دوه نفره ولې یوازې خبرې کوي، ما ولې په دې مجلس کې یوازې پرېږدي، زه ولې د دوی په خبرو باندې نه پوهېږم، ولې ما په دغه راز کې نه شریکوي ځان سره. همدارنګه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، دوه کسان د پټې خبرې نه کوي غیر د خپل دریم ملګري څخه چې دوی سره په مجلس کې شریک دی. فإن ذلك يحزنه، ځکه دغه عمل د دوه کسانو چې پټې خبرې کوي دغه دریم ګړی انسان خفه کوي، هغه کې شک او تردد او ویره پیدا کوي. ابو صالح یو د راویانو د حدیث څخه دی چې تابعي دی، دی فرمایي ما عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وویلې فقلت لابن عمر فاربعه، که چیرې دوی څلور نفره وي بیا څه حکم دی، کولی شي چې دوه نفره بیا یوازې خبرې وکړي؟ نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل ذلک لا یضرک، که چیرې دوی څلور نفره شي او دوه نفره په دې کې خپل منځ کې پټې خبرې کوي او دوه نفره نور موجود دي، نو بیا باک نه لري، دغه انسان ته ضرر نه رسیږي. ځکه ضرر نه رسیږي چې د سره څلورمګړی نفر شته، دی اوس د امنیت احساس کوي. که فرضاً دی یوازې وی دا شک به کوي چې دوی زما د وژنې اراده لري، ما ته د ضرر رسولو اراده لري، زما په خلاف یو سازش کوي، مګر اوس چې څلورم نفر حاضر دی، دغه دوه نفره پټې خبرې کوي او دا بل نفر د سره ملګری دی، نو دی د امنیت احساس کوي چې ما ته د دغه دوه نفرو د خوا ضرر نشي رسېدلی، ځکه څلورم نفر یا دوهم نفر ما سره موجود دی. که موږ او تاسو مسلمانانو د صحابه کرامو عمل ته وګورو، هر کله به چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث اورېده فوراً به هغه په ځان باندې تطبیق کوو، عمل به په هغې باندې کوو. ځکه عبدالله ابن دینار رضی الله عنه چې یو تابعي دی او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه شاګرد دی، دی فرمای یو ورځ زه او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د یو بل شخص کور ترڅنګ چې خالد ابن عقبه نومیږي او د مدینې منورې په بازار کې د کور، نو دی فرمایي چې د خالد ابن عقبه د کور ترڅنګ هغه کور چې د مدینې منورې په بازار کې دی، د هغې ترڅنګ موږ ولاړو، یعنی عبدالله ابن دینار دی او عبدالله ابن عمر دی. نو دریم نفر راغی او غواړي چې عبدالله ابن عمر سره خبرې وکړي، دا خبرې خاصې خبرې دي، شخصي خبرې دي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې زه تا سره خبرې نشم کولی، ځکه دا یو نفر موږ نه یوازې پاتې کیږي، یا به دی موږ سره مجلس کې شریک وي یا بیا زه تا سره خبرې نشم کولی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کړي چې درې نفره د په یو مجلس کې وي او دوه نفره د ځان ته خبرې کوي شخصي، او دا یو نفر د ځان نه جدا کړي. نو بله چاره نه وه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هلته یو بل سړی ولیده چې په همدې بازار کې دی، هغه ته یې غږ وکړ چې ته راشه. هغه څلورم نفر چې د دوی مجلس ته راغی، بیا هغه ته او دا دریم نفر چې دوی سره و، دې دوه ته ویلي چې تاسو دواړه اوس سره یو ځای شئ، موږ نه لږ لرې شئ، زه دغه سړي سره شخصي خبرې کول غواړم. نو دلته ګورو چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په خپل ژوند کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث څرنګه تطبیقوي. دوه نفره دي، دریم نفر راځي حاضرېږي مجلس ته، د سره یوازې خبرې کول غواړي، د څلورم نفر ته غږ کوي تر څو دا دریم نفر یوازې پاتې نشي او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مخالفت صورتونه نیسي. نو دغسې به صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل کوو. نو ځکه یې هم بیا دغه دوه نفرو ته وفرمیل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې فرمایلي لا یتناجى اثنان دون واحد، څوک دی دوه کسان د خبرې نه کوي پټې شخصي
تر څو چې دا دریم هم ورسره شریک نه وي یا دوی په یو ګټه ډله کې نه وي چې دا دریم نفر یوازې پاتې نشي. نو دا مسلمانانو د علماو په قول باندې، د قرآن په قول او د حدیث په قول باندې حرام عمل دی چې دوه نفره شخصي خبرې کوي او دریم نفر دوی سره په مجلس کې شریک دی، اگر چې ځینې استثنایی حالات لري چې هغه زه په آخره کې تاسو ته بیانوم ان شاء الله. په مقابل کې مسلمانانو بل عالی ادب چې موږ او تاسو ته اسلام بیانوي هغه دا هم دی، هر کله چې دوه نفره دی، یوازې دوه نفره او دوی شخصي خبرې کوي، دریم نفر ته اجازه نشته چې د دوی په منځ کې مداخلت وکړي. ته پوهیږي چې دغه دوه نفره ګوښه ولاړ دي یا ګوښه یو ځای کې ناست دي یا ورو ورو خبرې کوي یا ځان ته ولاړ دي او ته دریم نفر راځي د دوی په مجلس کې شریکېږي او وایي چې اجازه ده زه در سره ودرېږم. نو کله چې ته لرې نه ګورې چې دوه نفره یوازې خبرې کوي یا پټې خبرې کوي یا شخصي خبرې کوي، اصلا تا ته د اجازې غوښتلو جواز نشته. ولې اجازه غواړې؟ ولې هلته ورځې هغو شخصي خبرې کوي؟ ځکه هغو عام ځای کې نه دی ولاړ. که عام محضر وي مجلس یو دوه نفره خبرې کوي ته هم ترېنه اجازه واخلې، صحیح ده. مګر زمونږ او تاسو ټولنه کې مشکل هم دا دی چې دوه نفره به پټې خبرې کوي، ولاړ به وي، شخصي خبرې به کوي، دریم نفر به راشي نو همدا وایي چې اجازه خو ده چې زه ودرېږم. نو دته اوس بیا د حیا نه سړی ویلی هم نشي چې مه ودرېږه، او که دی ودرېږي نو هغه خبرې سړی نشي کولی ځکه شخصي خبرې دي یا د چا د کور خبرې دي یا د یو مجلس خبرې دي یا نور شخصي مسایل دي چې بیانېږي. نو اصلا انسان ته دا جواز نه لري چې دوه نفره یوازې خبرې کوي او ته د هغو څخه اجازه واخلي. همدارنګه که چیرې دوه نفره خبرې کوي ته به د هغو نه د شریکېدلو اجازه نه اخلي، ځکه هغو ته په حرج کې واقع کوي، ځکه پوهېږي چې شخصي مجلس دی یا دوی ورو ورو غږېږي. دا نښه ده چې دا شخصي مسایل دي. مګر دا به هم ورته نه وایي چې که اجازه وي زه به لږ لرې کښېنم ستاسو نه یا لږ لرې به ودرېږم ستاسو سره، ځکه که ته لرې هم ودرېږې دغه انسانان مختلف دي. ځینې انسانان داسې دي چې د هغو غږ لوړ دی، همیشه که هغو ورو خبرې هم کوي د هغو غږ نور خلک اوري، اواز یې دومره لوړ دی چې نور خلک یې اوري. نو کېدی شي دوی به شخصي خبرې کوي، پټې خبرې به کوي، رازونه به سره شریکوي یا مشوره به کوي، مګر هغه به نه غواړي چې ته خبر شي، خو غږ به یې دومره لوړ وي چې ته به د هغو خبرې اورې. یا به دا وي چې یو بل انسان دا درېمګړی چې راځي دومره به ځیرک او باریکبین وي چې یو لفظ د هغو څخه واوري دی په موضوع پوهېږي چې څه موضوع ده، څه خبره ده، نو ته به د هغو د اسرارو څخه خبر شي. نو دغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوي چې هر کله دوه انسانان خبرې کوي نو دریم انسان د هغو مجلس ته نه داخلیږي بې د اجازې د هغو نه. او بهتر هم دا ده چې اجازه مه اخله ځکه پوهېږي چې هغو شخصي خبرې کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په شدت سره فرمایي هغه انسان چې کوشش کوي چې د دوه مسلمانانو چې شخصي خبرې کوي یا پټ رازونه وایي یو بل سره پټې خبرې کوي او ته کوشش کوي چې د هغو خبرې واورې، صب فی اذنه الآنک یوم القیامه، ستا په غوږونو کې به الله عز وجل د اور هغه لمبې یا د ویلې شوي مس او نحاس ستا په غوږونو کې واچوي، یعنې کلک عذاب ورته ذکر شوی دی. دا هم جواز نه لري. مګر دواړه حالاتو کې مسلمانانو یو څه استثناءات شته، ځینې نور احکام او مسایل هم شته چې هغې ته زه اشاره کوم. یو دا دی چې دغه موضوع کې مسله دا ده چې که چیرې درې نفره دي، دوه نفره خبرې کول غواړي، دریم نفر ځان سره شریکول نه غواړي او حال دا چې مجلس یو د درې واړه نفر دي فقط، په دغه صورت کې بې د درېمګړي شخص د اجازې نه خبرې کول دوی ته جواز نه لري. د درېیم شخص څخه به اجازه اخلي چې وروره موږ او تاسو درې واړه مجلس کې شریک یو، سره یو مجلس کې ناست یو، خو ما ته ضرورت پېښ شوی دی په یو شخصي مسله کې چې تا پورې اړه نه لري، خو دغه سړي سره زه خبرې کوم، که ستا راته اجازه وي زه به ده سره څو پټې خبرې وکړم. که فرضاً هغه تا ته اجازه درکړه بیا صحیح ده، که اجازه در نه کړه بیا ستاسو خبرې حرامې دي، جواز نه لري، ځکه هغه ته خفګان رسوي، شک او تردد او ویره د هغه په زړه کې پیدا کوي. همدا رقم که چیرې یو انسان دا احساس کوي چې دغه مجلس کې زه درېمګړی نفر یم، دې دوه نفرو سره په مجلس کې شریک یم او دوی زما څخه پټې خبرې کوي او ما نه شریکول غواړي، نو ته هغه مجلس پرېږده. تا ته دا اجازه ده چې هغه مجلس پرېږدې، ځکه تا ته ضرر رسیږي یا حداقل قلبي نقصان تا ته رسیږي، تشویش او پریشاني رسیږي، مجلس پرېږده، ووځه د مجلس څخه. په دغه صورت کې ته نه یې ګنهګار. همدارنګه مسلمانانو په دې حکم کې دا هم شامل دی که چیرې درې نفره دي او دوه نفره په یو بله ژبه غږېږي، مثلا دلته یو نفر د افغانستان ناست دی، دوه نفره دلته داسې دي چې انګلیسي باندې پوهېږي او دوی دا خبر دي چې دغه درېیم نفر زموږ ملګری په انګلیسي ژبه نه پوهېږي، نو دا دوه نفره په انګلیسي ژبه خبرې کوي، دی ستاسو خبرې اوري مګر نه پوهېږي. دا هم په هماغه حکم کې دی چې تاسو ته په انګلیسي ژبه خبرې کول مثلا جواز نه لري، دې دپاره چې هغه پوه نه شي، تر څو چې په فارسي یا پښتو یا داسې یو بله ژبه چې هغه ورباندې پوهېږي تاسو خبرې ونه کړئ.
همدارنګه که چیرې یو مجلس غټ هم وي، لوی مجلس دی، 10 نفره دی، 20 نفره دی، 15 نفره دی، مګر یو نفر په دې مجلس کې داسې دی چې د مجلس په ژبه نه پوهیږي او ټول مجلس قصدن په بله ژبه خبرې کوي چې تر څو دغه یو انسان پوه نشي، دا هم شریعت کې جواز نه لري. اما که چیرې یو جماعت دی، یو ډله خلک دي او په دغه ډله کې انسانان مثلا دو نفر خپلو کې سره خبرې کوي یا یو نفر د سره خبرې کوي او د سره خبرې کوي، پروا نه کوي، ځکه یو نفر یوازې ته نه پرېږدي. 10 نفره په مجلس کې ناست دي، ته یو نفر سره شخصي خبرې کوي، 8 نفره نور سره ناست دي، په دغه صورت کې مشکل نشته. ځکه هم دلیل دا نیسي علما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله خپل کور کې فاطمه رضی الله عنها خپل لور مبارکې سره خبرې کولې، په داسې حال کې چې هلته به امهات المؤمنین ناستې وي او هغه امهات المؤمنین 9 زنانه وي یا دې نه زیاتې وي، نو ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها سره خبرې کولې، هلته به نور امهات المؤمنین ناسته وي. نو په داسې حالت کې باک نشته. که چیرې یو مجلس لوی وي، ډله ګټه وي، ته یو نفر سره شخصي خبرې کوي او نور اوري پروا نه کوي یا نور یې وانه اوري پروا نه کوي. همدارنګه که چیرې 4 نفره دي یا 4 نه زیات دي مګر 2 نفره خپلو کې سره خبرې کوي او هلته 2 نفره منځ کې پاتې کیږي یا زیات پاتې کیږي، بیا هم پروا نه لري، اجازې ته هم اړتیا نشته. اگر چې د مجلس آداب تقاضا کوي چې مجلس باید یو وي، مګر بیا هم چون هغه نفر دریم نفر ته د ویرې کوم احساس نشته، نو په دې صورت کې هم باک نه کوي. ځینې حالاتو کې دا هم د مسلمانانو مثلا 3 نفره دي، خو دغه 3 نفرو کې یو نفر په داسې یو کار کې مشغول دی چې نه غواړي دغه 2 نورو سره خبرو کې شریک شي. مثلا 3 نفره په یو اتاق کې د مسافر دي یا په کور کې دي یا یو چیرته دي، یو نفر د قرآن تلاوت کوي یا لمونځ کوي یا عبادت کوي یا درس وایي او دا 2 نفره خبرې کوي. نو دغه 2 نفره راځي دته چې وروره که ستا اجازه وي موږ 2 نفره خبرې کوو، خو ته اوس موږ سره مجلس کې شریک یاستئ، راځه موږ سره شریک شه. نو دی ورته وایي وروره زه خپل تلاوت کوم، تاسو خپلې خبرې وکړئ، زه خپل درس وایم، ما پرېږده، تاسو خپلې خبرې وکړئ، دې کې باک نشته. ولو که دوی 3 نفره هم د حدیث مخالف کار صورت نیسي، مګر دلته استثنایي حالات دی، ځکه دغه انسان نه غواړي دوی سره خبرو کې شریک شي او دی د کوم ویرې احساس هم نه کوي، نو په داسې صورت کې هم مشکل نشته چې دی هغو سره خبرې ونه کړي، خپل عبادت ته دوام ورکړي. همدارنګه بیا اسلامي دستور موږ او تاسو ته دا دی که څوک یو مجلس کې دي او 2 نفره دنه پټې خبرې کوي او دی د ویرې احساس کوي، نو دغه انسان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي، ځکه دغه عمل د شیطان دی، د منافقت عمل دی او دی چې الله ته پناه وړي، نو الله عز وجل به دغه انسان د هغو د شر څخه ساتي او خلاصوي به. همدارنګه که چیرې داسې یو مصلحت او ضرورت وي چې د هغه مصلحت او ضرورت په اساس باندې ته باید پټې خبرې وکړې یا 2 نفره باید شخصي خبرې وکړي، نو په دې صورت کې هم جواز لري. مثلا 3 نفره دي، نو د 3 نفرو په منځ کې 2 نفرو ته شخصي خبرې کول جواز نه لري، درېمګړی به ځان سره شریکوي، مګر داسې یو موضوع ده چې هلته باید 2 نفره پټې خبرې وکړي، ځکه د دغه پټو خبرو کولو یا شخصي خبرو کولو مصلحت دومره لوی دی چې د دغه ګناه څخه مهم دی. مثلا یو چیرته د یو انسان د قتل د وژلو سازش کیږي یا د یو بل معصیت یا یو بل یو ټولنیز بد عمل، داسې یو مصیبت په اړه باندې تصمیم ګیري کیږي چې دغه انسان یې حلولی شي، مګر ته نه غواړي چې دغه دریم انسان دغه موضوع باندې خبر شي، ځکه دی کیدی شي دغه راز افشا کړي یا خبر افشا کړي یا موضوع خرابه کړي. نو په دغسې صورت کې دا 2 نفره که چیرې ډیره مهمه موضوع وي او د درېمګړي نفر د اشتراک یا شریکولو ضرورت نه وي، بیا 2 نفرو ته اجازه شته چې دوی پټې خبرې وکړي او درېم ځان سره شریک نه کړي. همدارنګه ځینې استثنایي حالاتو کې دا هم دی چې که چیرې مثلا یو کور کې میلمه راغی، اوس میلمه ناست دی او ته هم میلمه سره تاسو 2 نفره یاستئ، ستا د کور مثلا زوی یا وراره یا د کورنۍ یو بل غړی هغه راغی تاسو سره کېناست، تاسو 3 نفره یاستئ، نو دلته مجلس باید یو وي، 3 واړه خبرو کې شریک وي، مګر کله کله داسې ضرورت پیښیږي چې ته باید خپل زوی سره یا د کور یو بل غړي سره پټې خبرې وکړې تر څو میلمه یې وانه وري. مثلا د خپل زوی په غوږ کې وایي چې مثلا ورشه د کور څخه میوه راوړه یا ورشه چای راوړه یا ورشه د بازار څخه دا راوړه یا دا راوړه، دغه خبرې د میلمه په مخ کې نه کېږي عموما په ټولنه کې. نو که دغسې خبرې ته پټې خپل زوی غوږ کې ووایي یا ورور ورته ووایي، په دې کې باک نشته. یا که ستا زوی راځي مثلا یا ورور د یا د کور بل غړی دی او دی تا ته غوږ کې یو څه خبره کوي او میلمه هم ناست دی، دې کې هم باک نشته، ځکه کله کله مثلا ستا میرمن خپل زوی ته وایي چې ته ورشه پلار ته داسې وایه یا داسې وایه، یو څه خبره درته راوړي، نو دا خبره لازم نه ده چې میلمه یې هم واوري،
نو دا داسې خبرې نه دي چې میلمه ته پکې ضرر رسیږي، بلکې دا د میلمه د فایدې خبرې دي چې ته ورته د خوراک بندوبست کوې یا مثلا د میلمستیا ورته بندوبست کوي یا یو د شپې د اوسېدلو یو پلان ورته برابروي. نو دغسې خبرو کې چې میلمه د ناراحتۍ او د خفګان احساس نه کوي، نو دغه مسایلو کې استثنا وجود لري، جواز لري. همدارنګه که چیرې یو مجلس کې 2 نفره پټې خبرې کوي یا شخصي مسایل بیانوي او دریم نفر راځي دغه مجلس ته او پوهېږي چې 2 نفره خپلو کې سره لګیا دي خبرې کوي، نو اصلا دی د هغو مجلس ته نه راځي او که چیرې فرضاً راغی هم نو دومره ساحه کې لرې د کینې چې د دوی خبرې دې نه اوري او کوشش دې دا وکړي چې د دوی خبرې دې اصلا وانه اوري. خو زمونږ تاسو ټولنه کې یو تعداد انسانانو خصلت هم دا دی چې کوشش هم دا کوي چې د خلکو خبر او رازونه نه ځان خبر کړي، دته غوږ ونیسه دته غوږ ونیسه، نو اصلا دغه غوږ نیول یو بل ته جواز نه لري. مسلمانانو دغه حکم ما ابتدا کې هم ویلي چې قرآن عظیم الشان هم حرام کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حرام کړی چې د 2 انسانانو چې 3 انسانان سره یو ځای وي او 2 پټې خبرې وکړي، دا جواز نه لري. د دې علت څه شی دی؟ ولې حرام شوی دی؟ د دې علت څو مسایل دي. یو خو دا دی چې دغه دریم نفر چې ته ځان سره په مجلس کې نه شریکوي، 2 نفره خبرې کوي، یو ځان نه جدا کوي، نو دا هغه دپاره یو نوع اهانت دی. تاسو هغه ته حقارت کوئ، د یو ټیټه سترګه باندې هغه ته ګورئ، ته په د خپل عمل کې هغه ته دا ښودل غواړئ چې ته د دې شایستګي او لیاقت نه لري چې زموږ په مجلس کې شریک شي، ته د دې اهلیت نه لري چې زموږ خبرې واورې، ته زموږ د مجلس وړتیا نه لري، نو بیا دې ولې خپل مجلس کې ځان سره شریک کړی دی؟ نو دې دپاره چې دغه مسلمان دغه انسان حقارت کیږي او د ده سپکاوی کیږي، نو په دغه اساس باندې دغه عمل حرام شوی دی. یا به تم پټې خبرې نه کوي یا به دی هم ځان سره شریکوي. همدارنګه بل دا دی چې کله تاسو 2 نفره په مجلس کې پټې خبرې سره کوئ او دریم نفر هم تاسو سره په مجلس کې شریک دی نه خبروئ، نو دغه ستاسو عمل د هغه په زړه کې یو خوف او ویر او شک او تردد پیدا کوي چې تاسو گویا چې دغه په خلاف سازش کوئ یا پلان ورته نیسئ. همدارنګه په دغه اساس باندې نو دغه انسان په خپل زړه کې د ناراحتۍ احساس کوي. او څلورم دا دی چې دا د منافقانو عمل دی چې په حدیث کې ذکر شوی دی، ځکه منافقانو به چې کله مسلمانان ولیدل بیا به پټې خبرې کولې، یهودانو به چې کله مسلمان ولیده بیا به 2 نفرو پټې خبرې کولې، دا مسلمان به ویروه تر څو د ده په زړه کې ویره پیدا شي. نو په دغه اساس باندې اسلام موږ او تاسو ته امر کوي چې الله عز وجل آیت کې فرمایي انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن الله. نجوا او پټې خبرې کول، د یو انسان ځان نه جدا کول، د 2 نفرو خبرې کول، دا شیطانی عمل دی او دا شیطان هم دې دپاره ستاسو زړونو کې وسوسه کوي تر څو دغه مسلمان ته نقصان او خفګان ورسوي. نو دا یو اسلامي ادب دی چې اسلام موږ او تاسو ته ښودلی. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.